کنه هغه ما یو سندره ویلې وه افسرجانه ما ته خبر راياده د دیر نوابه غذا جوړېږي هغې باندې خدای بخلي مولانا خانزیب صاحب پوره غټه لیکنه کړې وه که نه ډېر معلومات یې ورکړي نو که داسې کوم ملګری یو هغه دې په اړه معلومات لري داسې نه چې د نیټ نه یې راواخلې خو به زه هم راواخلم د ګوګل نه که نه که راغلی ایکسپیرینس یا د خپلو هندوانو مشرانو نه یا د هغو چې کوم د هغو د مذهب چې کوم مشران دي پوهان دي سکالران دي که نه چې ریسرچ یې کړی د هغو نه یې څه اورېدلي او په کتابونو کې نه وي موږ سره دې شریکه کړي هغې به بیا نیکسټ ټایم خبره کوو ژوند دې وي راسره اوسئ د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو دا غر د دې غر د قامت دا بیا چې د هغه زینو نه راتېر شي بیا پکې دا وړې زینې چې ووهي نو بیا به دلته راشي نو دغه غواړي زیار غواړي زیار سړي دلته ولاړ دي څنګه تاسو مخکې لاړئ یاره استاد یو مخکې لاړو اخوا د دیو داسې یو مندر غوندې جوړ دی مخامخ لږې په خوله خوله کړی یو نو استادجي د محبت ګرمي دې ولیدله په سپینو واورو کې خولې شوې که نه او ما درته ویل چې سترګې مه توروه د خلکو سترګې درپسې شوې ما صابره کې سړی شو نو استادجي زه به واپس ښه نه زه خو به هغه ځای ګورم که همخا ځې څه تاریخي قصه ده که نه زه دا خپل هغه لیکلی دا به لولو د دې غر د جسامت د قامت د لویوالی د جګوالی دلته پکې بیا اوبه هم خرڅېږي لوی دغه یې جوړ کړی دی ښکته دا بیا دې طرف ته ځینې دي خو خیر دا خو دونه ډېرې نه دي خو ښکاري داسې چې دا دیو بیا لکه جوړ کړی دی که نه هغه ورته چې وایي چې د توجه مرکز نو د توجه مرکز یې بیا جوړ کړی دی یو پوره تهذیب یې پکې خوندي کړی دی د دې غر نه خپله اوبه راځي دا څاڅکی پکې کېږي هغه دیومالایي ټچ پکې دی واه 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 آرټ دی آرټ یو لوی آرټ دی افسر وایي چې زه مخکې راغلی یم خو دې هلکانو مینې مجبوره کړو نو روان شو مونږ په دوی راوستې دی چې او دوی ایکسپلور کړي دا نه کوو نو بیا به نه ستا د وجې نه ګوره ایجاز زړه وموندو فیصل زړه وموندو اوس به دا زینې وهل غواړي یو اوږده مرکه بله پرته ده دا خو هم ډېر شی دی اوهو غر ته اوهو کومه نظاره ده واه 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 مرګرو دا زینې در سره هم شریکوم خیر دی که دا ولاګ لږ اوږد شي خو په دې به مو ورخیږو یو کار دی چې نیمګړی نه وي چې پوره یې کړو سر ته یې ورسو حیات خان ورلډ درنو قدرمنو لیدونکو ګران کار دی دې غر ته ختل خو ښه ده چې دې خلکو پکې دا زینې جوړې کړي دي که دا پکې نه وی که نه او چرګانو اوازونه پکې هم راځي که دا زینې پکې نه وی که نه نو دا به ډېره ګرانه ښه اوهو پورا
چې د حیات خان ول درنو لیدونکو دا زم د توکو او ډېر ستړي شو خلک ولې درې درې نه پوهېږم دلته به دې اوبه هم ورکوي که نه به ورکوي د خپل عبادت ته هم شروع کېږي دا به درته په واپسۍ کې هم وښیو چې د برې نه ویو څنګه ښکاري نظارې څنګه ښکاري خو زه په خیبر پښتونخوا کې چې په خصوصي توګه کوم هندوان کوم اقلیتي برادري ده زمونږ سیک کمیونټي ته ډېره نو دا ولاګ زمونږ د پښتنو سره د پښتنو دپاره په دې چې دوی به پکې څه وویني نوي څیزونه به وویني او دغه د اقلیتي برادرۍ دپاره د احترام په توګه چې دا د دوی دغه ځایونه دي معزز او مقدس ځایونه دي نو زه باوري یم چې دغو ملګرو به خوښ شوي او کوم هم چې هندوان ملګري هندوان دوستان دغه ولاګ زمونږ ګوري یو یو کمن شروع کړي بالکل دیو کې او په اخره کې وزیر ټولو ته دا ټپډ علی کوم استاد چې یار مې هندو زه مسلمان یم د یار د پاره درمسال جارو کوم او که په دې په اړه باندې د کوم ملګري سره راغلی او ډېر معلومات ورسره کنه هغه ما یو سندره ویلې او سندره ما ته خبر راځي د دیر نواب غزا جوړیږي هغه باندې خدای بخښلي مولانا خانزیب سے پورا هغه لیکنه کړې کنه ډېر معلومات ورکړي نو که داسې کوم ملګری یو هغه دې په اړه معلومات لري داسې نه چې د نیټ نه راواخلي خو به زه هم راواخلم د ګوګل نه کنه که راغلی ایکسپیرینس یا د خپلو هندوانو مشرانو نه یا د هغوی چې کوم د هغوی د مذهب چې کوم مشران دي پوهان دي سکالران دي کنه چې ریسرچ یې کړی د هغوی نه یې څه اورېدلي او په کتابونو کې نه موږ سره د شریکه کې هغې به بیا نیکسټ ټایم خبره کوو ژوند دې وي را سره اوسه So for me, like going to all of these places, especially like for women, I think like it's pretty like relaxed, as you mentioned before. It just feels like nice to come here. Like it just feels like free sometimes. I don't know how to explain it, but your mind gets relaxed and somehow like okay, imagine like this place you climb up 200 ladders or floor, and then like it feels, 272. I don't know, and then I count that. Being a journalist, my research. Oh, okay, okay. I trust you. So basically, yeah, it was hard at first. It's hard when you come here. You feel like relaxed and fresh. Yeah. Okay, okay. So, like, may I ask what is your religion? Buddhist. Buddhist. Being a Buddhist, you are here in the temple. So, what do you think about the religious diversity? For the religious diversity between Buddhists and here, I'm sure it's pretty different. I'm not really like that religious somehow. Like, okay, even though like I grew up with my family, we go to temples and stuff like that. I'm sure there's so much things to learn about this religion in diversity. But yeah, I'm curious about it. What kind of religion Buddhist, India and stuff like that. I'm always into it. When I'm in Bangkok, Thailand, I always visit this kind of temple as well. That's really nice. Would you think that it is important to study different culture and different religion? Is it important? Studies the culture itself, I'm not sure. I think to experience it and respect it is the most important part. After, I think personally and for most tourists, nobody knows the full history of a culture, and I don't think anybody expects you to know. So I would say no. I think experiencing, respecting it. افسر صاحب پکې مرکه وکړله او اوس واپسۍ کې روان شو ښه هاي راوخت واپسۍ کې سره اوبه خو نس کې روابلو راځه هذا شو بوس كوستالجي خرچه وکړو چې ګاټ کا پانی پیا هو دلته به بس کومنګا او کنه water please water not cold water room temperature normal ترته ده مزه وکړه how much نه یو خو نه کېږي که نه درې روانه पैसे به زه ورکم صبر وکړئ please two more water one she
استاذ او ارت ډېر ګران وایي ډېر ګران و په دې ځینو راخې جوړم ګران کار دی ګوره په کائنات کې چې ګرځي کنه یو یو نعمت په شکر ادا کوي اوس موږ څونه سګي شو تقریبا نیمه غنټه موږ په دې نو باندې شکر او ډېر هایډریټ هم شو ډېر لازمي دی چې انسان د خپل واټر انټیک نه واټر انټیک د ډېر برابر شي کې دې چې په کیمرې کې ګس لاس کوي داخلي لاس په کیمرا کې خود څه ډول ښکاري په تاسو به موږ یقین ساتو نه خیر دی بګړه پته نه لګي کنه لګي خیال استه نو اوس دا په ناس هم په کار دي چې سړی وځي چې په نری چاڼې وایي بیا ناسته او په درې لیندو باندې او بیا به وروره قصه یې او ډېر زړه به نه وایي لکه ډېر کلک پر دنیا نه رانه شړم مسلمان په کار دی زړه زما دی مسلمان وي تفکر مې د پښتون دی Thank you, Gora. Thank you, bro. خان ورلد درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې دغه ځینې او دا خبره دا ریکارډینګ ستاسو خوښ شوی موږ ته هم ډېر علم نشته دې په هکله خو یو ډېر د دلچسپۍ لایق ځای موږ ویلی شو چې د خلکو دلچسپي پکې پیدا کېږي داسې ځای جوړ کړی و موږ د خپل وس مطابق تاسو ته ویډیو سلام علیکم سلام علیکم غوسه 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 ما ویلی و چې دوی به غوسه یي ګنټه وشوه
صحیح ده زه بس دې اولاد کې چې کوم خلک خوشاله شي هغه به مصطفی ته دعا کوي زه هم په دعاګانو باندې وژنم ما په خوله تا ته خیرې کنه راځي دراله